وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. نو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تدے اللہ تعالیٰ دے نازل کل شوی قانون مطابق دے خلق دے معاملے فیصلے کوا او دې په خواهشات پسې مڅه هوښیار اوسه چې دا خلق تو په فتنه کې ونه چوي او د هغه هدایت نه دی ونه ډوي کوم چې الله تعالی تو ته نازل کړی دی بیا که چیرې دوی د دې نه مخ وړوي نو پوه شه چې الله تعالی دا اراده کړې ده چې د دوی د ځینې ګناهونو په وجه دوی په مصیبت کې اچوي او دا حقیقت دی چې په دې خلق کې زیات فاسقان دي. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ایا نو دوی د جاهلیت فیصله غوړي او په فیصله کول کې د الله تعالی نه بل څوک ډیر شدای د هغه قوم د پوره چې یقین کوي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. د ایمان خویندان توس یهودیان او نصرانیان دوستان ما جوړوي د دې ځنې د ځنې نور دوستان دي او په توس کې چې چا د دې سره دوستی وکړه نو یقینا هغه له هم دوی څخه دی بېشک الله تعالی ظالم قوم ته سیده لار نه وښیي.